د ټیم اناونس کولو نه مخکې به لږ ځکه چې موږ اخري سټیج ته اوس ورسېدلو له خیره سره چې هغه میچونه را روان دي چې کوم ته موږ دا 2 کاله کېږي انتظار کوو او میګا ایونټس دي لکه ایشیا کپ ورلډ کپ ته موږ برابر سو نو که چېرته موږ اوورال پرفارمنس ته وګورو د تیرو 2 کلو نه او د هغه نه مخکې چې کوم د موږ تیر ورلډ کپ کې کوالیفاینګ راونډونه وو هغو ته په کتو سره موږ 100% خیو ځکه چې تیر ورلډ کپ ته موږ ډایرکټ کوالیفای نه وکړې او دغه ورلډ کپ ته موږ ډایرکټ کوالیفای کړې ده خبره دغه ده او ډېر غټ ټیمونه د ورلډ کپ نه بهر شول لکه شریلنکا و ویسټ انډیز و د ورلډ کپ د فرست هغه ته کوالیفای ونه کړه نو ویسټ انډیز و شریلنکا و آیرلند و زیمبابوې و دغه د موږ نه ډېر پخواني ټیمونه وو او موږ وکولای شوای چې ډایرکټ کوالیفای مو ورلډ کپ ته وکړه نو دا یو ښه پیشرفت دی افغانستان د ټیم لپاره په تیرو 20 کلو کې نو د کریډټ به زه کپتان ته ورکوم د افغانستان هغه لوبغاړو ته به ورکوم چې کوم ډېر خواري وکړي کرکټ بورډ ته به مبارکي ورکوم نو دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل شوې وه موږ ته یو بهترینې موقع وي چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو ډېرې خامیانې وې ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو او همدغسې ډیفرنٹ پیچز باندې لوبي وکړي سلو پیچز باندې لوبي وکړي تیزو پیچز باندې لوبي وکړي سپینرانو اگینست لوبي وکړي د فاست بالرانو خلاف مو بیټینګ وکړو نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونځې درلودلې نو امید لرم چې د موږ کوچینګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره دغه ټولو ته په کتو سره به ان شاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سي ورلډ کپ ته یو مضبوط ټیم سره زو که خدای کول متاسفانه به زه وایم چې په تیرو سیالیو کې د پاکستان سره چې کومې سیالۍ وې په هغوی کې موږ یو څه د فټنس ستونزې درلودلې په هغه ستونزو کې د موږ ډېری لوبغاړي ونه لوبېدل ښه لوبغاړي چې ځکه چې یو ټیم کمبینیشن جوړولو لپاره 2 کاله یا 3 کاله یا 1 کال لګیږي نو هغه کمبینیشن چې په اخري وخت کې یا په داسې ښو میچو کې لږ د ستونزو سره مخامخ شي نو خامخا فشار په کپتان باندې زیاتې په لوبغاړو باندې زیاتې ځکه چې هغه خالیګاه بیا ډکول ډېر سخت په اخري وخت کې نو دغه ته په کتو سره موږ یو څه چینجینګ پکې کړی دی په ټیم کې نو ټیم به زه درته ووایم چې لکه چې موږ آل راونډر عظمت انفیټ سو او دغسې مین وخت کې نجیب زدران انفیټ سو داسې وړې وړې ستونزې د فټنس په ټیم کې وې چې موږ ونه کولی چې پاکستان ته شکست ورکړو د ایشیا کپ سکواډ به زه تاسو ته اناونس کړم ګربز رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه حشمت الله شاهدی نجیب زدران محمد نبی اکرام علی خیل کریم جنت گلبدین نایب راشد خان مجیب زدران نور احمد شرف الدین اشرف فضل حق فاروقی عبدالرحمن او سلیم صافی نو ټولو برخو ته په کتو سره یو څو انجریز ما مخکې وویلي چې انجریز دي لکه عظمت عمرزی د موږ سره انجر ده دغه په ځای موږ الراونډران اچولي دي دغسې نور یو څو ماینر انجریز لرو خدای دې وکړي چې د موږ راتلونکي کې هغه باندې موږ بریالي سو لمین الحق ده خدای دې وکړي چې ورلډ کپ ته موږ ته جوړ شي نو نور دغسې یو څو وړې انجینر دي خدای دې وکړي چې هغه موږ ورلډ کپ ته بیا ښه استعمال کړو تاسې معلومات کافي نه دي نو زه په بیګم د نوین الحق سره وغږېدلم او د ما که اولینه مرکم تاسې کتلې وي په هغه کې ما تاسو ته ویلي وو چې هغه په خپل علاج باندې بوخت ده ځکه که چېرته هغه په علاج باندې بوخت نه وای نو ده به کینیډین لیګ هم کړی وو ده به په امریکن لیګ کې هم وو نورو لیګو کې هم وو سی پی ایل وو سوري دغه سریلنکن پریمیر لیګ وو دغه کې هم نه وو په ټولو کې نه وو ځکه چې هغه انجرډ ده هغه د موږ ضرورت ده موږ ته دغه خالیګاه ډکوی شي پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره